الحمدلله د الله په فضل او په توفیق سره د کتاب خوز عقیده تک د درسونو سلسله په خیر سره سرته ورسیده. الله سبحانه و تعالی دې د موږ نه قبول کړي او الله سبحانه و تعالی دې دا درسونه د مسلمانانو د عقیدې د برابرولو سبب وګرځي. اوس د کتاب په اخره کې مصنف رحمه الله د الدعاء المستجاب په عنوان سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خپل دعا راوړې ده. امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مسند احمد کې دا حدیث نقل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اصاب عبدا هم ولا حزن فقال کله چې یو بنده ته غم او تکلیف او مصیبت ورسیږي او د په دې غم او تکلیف کې دا دعا ویله الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا. الله سبحانه و تعالی با د دې دعا د ویلو په برکت سره د دې په وجبه د غم او د پریشانی او تکلیف به الله لري کی او دا پریشانی به ورته الله په خوشحالي بدل کی. هغه دعا ده اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. کله دا دعا سره وي نو الله سبحانه و تعالی تکلیف پریشانی مصیبت د دنه لري کوي. نو ډیره خپل دعا ده. ټول ملګرو ته دا یادول پکار دي، خاص کر هغه ملګری چې په دې درسونو کې د موږ سره شریک شوي هغه ملګری به خامخا دا دعا یادوي. الله سبحانه و تعالی نه دعا کوم چې الله سبحانه و تعالی دې د موږ نه د مات ګډ مهنت قبول کړي او الله دې دا د خپل رضا سبب وګرځي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.